احترامات ګرانو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یې. زه یم زید الماس، تاسې ګورئ ټکنیکل الماس یوټیوب چینل. هیله ده دوستانو چې روغ جوړ خوشحاله به یې. دوستانو نن در سره نوې ویډیو شریکوم د ډېرو ملګرو په غوښتنه چې څنګه کولی شو MTN سیم کارت کې فري انټرنیټ استعمال کړو. نو دوستانو ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ چې تاسې هم د طریقې زده کړئ. او که د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل حتماً سبسکرایب کړئ او سره خوا کې زنګ یا د بیل نښان کلیک کړئ او په آل کلیک وکړئ. د نه وروسته به زموږ هره ویډیو تر ټولو اول دررسیږي. نو زیاتې ویډیوګانې چې دي زموږ د فري انټرنیټ په باره کې دي، زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ چې داسې نورې ښکلې ښکلې ویډیوګانې همدلته زموږ یوټیوب چینل کې کتلی شئ. او که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو ته حتما لایک ورکړئ. نو راځئ زه ویډیو شروع کوم. دوستانو دغه اپلیکیشن دی HA تونل پلس. دوستانو دا به په همدې ویډیو ډسکریپشن کې زما د دې اپلیکیشن لینک درته اچولی وي. نو هماغه ځای نه تاسې کولی شئ چې دا انسټال کړئ او کولی شئ پلی سټور نه هم انسټال کړئ. دوستانو دغه به راخلاص کړئ. چې دا مو کله دوستانو راخلاص کړه، تاسې به راشئ دلته دا آف وي، دا به آن کړئ. بیا به دلته راشئ، دلته چې راغلی دوستانو دا به P80 ودروئ. چې P80 مو ودروه بیا به دلته راشئ. دلته چې کله راغلی دوستانو تاسې ګورئ دلته که په انګلیش نه پوهېدئ اول دویم دریم څلورم پنځم کې به دلته راشئ، دغه نښه به وګورئ لندن یونایټډ. دلته به راشئ، دغه به سلیکټ کړئ. چې دا مو کله سلیکټ را به شئ دې ساحې ته. چې دې ساحې ته کله راغلی دوستانو تاسې ګورئ دا DNS موډ دغه ته بیا واړوئ. چې دغه ته مو واړو بیا به نه بعد راشئ دې خانې ته. چې دې خانې ته کله راغلی نو دلته به ولیکئ اته ټکی اته ټکی اته ټکی اته. دوستان تاسو ته ښکاري ده، دلته وګورئ. چې دا مو کله دلته ولیکل نو زه اوس ډیټا خلاصوم دوستانو، او فیسبوک هم ګورم چې MB لرم. نو دوستانو تاسې ګورئ چې ما سره په سیم کارت کې یو MB هم نشته، همدا لوډینګ حالات کې روان دی، خلاصیږي نه. نو دوستانو دغه اپلیکیشن ته زه بیرته راغلم. بیا به تاسې راشئ په دې سټارټ باندې به کلیک کړئ. چې سټارټ مو کله کلیک ورا به شئ دغه دینې دلته چې کله راغلی دوستانو دلته به تاسې ګورئ، دلته دوستانو کنیکټ شو، دلته وګورئ دا کنیکټ. اوس هغه راځو فیسبوک ګورو. نو دوستانو تاسې وکته چې انټرنیټ کار وکړه، دا تاسو ته ښکاري دوستانو. راځئ یوټیوب هم ګورم. ملګرو زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ چې نورې بېلابېلې ویډیوګانې زموږ چینل کې کتلی شئ. نو دوستانو دغه د یوټیوب هم خلاص شو او ډېر ښه زبردست کار کوي دوستانو. دا دې ومکتو دوستانو، نو ډېره ښایسته او اسانه طریقه ده. نو دوستانو دغه ویډیو او که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته حتما لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که ویډیو مو خوښه شوه نور دوستانو سره یې هم حتما شیر کړئ. مننه، ژوندي اوسئ، د الله په امان.